یورې روغللو جنګ ښاخ و بیا مو پاس لوړو بیا دویمې شپې ته چې بیا جنګ ښاخ شولو وشه اوس یې وتلی یو داسې حال شته څوک چې پیسې لري هغه اسمون ته ورسېدل موږ ولا روغلي یو همدالته کله شی وخورو کله یې نه وخورو پرته یو دغه تر بل لاندې ژوند کوو بېګا ما ولا شی نه وي پخه خالي مو چای وکړلو نغان مو وخوړو بس دغه شپه تېره دغه شپه تېره شوه یاره که درته وایم که نه چې 400-500 مکمل میندون بېکوره شوی دی نو ځکه چې جنګ و سخت جنګ و چې ګاډ واډر وتلی یو پاته نه ده لګېدلی د انشاءالله بېګا ته به اوس ګزاره وشي یاره کېږي خو توکل په خدای پکې رسوي داسې موا ولاکه وشي ځکه چې پرونه راسې مې مړۍ نه دی خوړلی اوی دله قربان نور ادر کوو نور ادر کوو السلام علیکم ورحمت الله قدرمنو لیدونکو تاسې به دغه ځای ګورئ ولې دغه خلکو دلته اړولي دي دلته یې ولې فنا راوړي ولې هغه خپل کورونه یې پرېښودلي دي په دې باندې به تاسې ټول خبر وئ زه همدغه مهال زه زیمدان په ولسوالۍ کې موجود یم چېرته چې د جنګ له امله ډېر خلک بېکوره شوي دي څنګ کې مې ورور سره ولاړ دی د همدغه کور چې راوړی ده سره یو څو خبرې کوم السلام علیکم سړی ماشي جوړې بخیر یې طبیعت ښه دی ښه جوړې کله دلته راغلي وې والا انجینر صاحب موږ د 3-4 ورځې کېږي دلته راغلي یو یورې روغللو جنګ ښاخ و بیا مو پاس لوړو بیا دویمې شپې ته چې بیا جنګ ښاخ شولو وشه اوس یې وتلی یو داسې حال شته چې هغه واس لري په ګردیز ته ورسېدل په کوبل ته ورسېدل هو موږ نه اوس 2 کسون پوتې د هغو تاکل مې خورو ځکه چې هلته خونې دي صوب کې توب دی نو څوک چې پیسې لري هغه اسمون ته ورسېدل موږ ولا روغلي یو همدالته کله شی وخورو کله یې نه وخورو پرته یو دغه تر بل لاندې ژوند کوو بسترې چې شته څه بسترې دي خو دومره دی چې شپاو کې تېروو خوراک د پوره سره کوم طریقه کوئ چې رښتا ته وایم خوراک دی پوره ولا لغونته غریبې دي نستې دي ځکه چې یو پله کډوول شو بل پله غریبې شي بېګا ما ولا شی نه وي پخه خالي مو چای وکړلو نغان مو وخوړو بس دغه شپه تېره دغه شپه تېره شوه نور څومره خلک بېکوره شوي دي یاره که درته وایم که نه چې 400-500 مکمل میندون بېکوره شوی دی نو ځکه چې جنګ و سخت جنګ و ښه قدرمنو لیدونکو تاسې به هغه خیمه هم ګورئ خیمه نه بلکې دغه مزدور دغه پلی ورته وایي پلی باندې یو ټټ اچولی او ورکړی هغې لاندې هم زموږ خویندې او ماشومان هغه ناستې دي بس الله ته بس الله یې ګوري نو که نهاره وي او که وږي وي او که تږي وي هغه شپه دوی سبا کوي قدرمنو لیدونکو څومره ښایسته منطقه ده څومره ښایسته منظرې دي خو بدبختانه به ووایو چې په دې ښایسته منظرو کې زمونږ دغه ولس د ډوډۍ په ارمان دی هغه ورونه هغه خویندې چې ارام په کورو کې ناست وو هغه اوس دلته په خیمو کې ژوند کوي تاسې به هغه خلک هم ګورئ چې اوس راغلل خیمې دروي هلته لاندې خیمې دروي ښه قدرمنو لیدونکو دا چې مونږ انشاءالله بېګا دپاره خو مونږ ترتیب نیولی ورته یو څه مواد هغه مونږ توضیح کوو تر څو د دوی بېګا ته شپه پیسه شي خو شاید راتلونکي ته نور هم دغه سلسله وغځېږي راځئ دوی سره همکاري وکړو راځئ ورسره مرسته وکړو دا خلک مستحق دي قدرمنو لیدونکو تاسې دغه خلک ګورئ دا هم بېځایه شوي دي دوی سره لږ مخکې مونږ خبرې چې وکړلې دوی د بېګا دپاره ترتیب نه درلودو ډوډۍ دپاره خو بیا هم الحمدلله د ژوندیو رزق وایي چې دا څوک چې ژوندي حتما رزق ورته رسېږي د هر ځای نه چې وي دوی دپاره رسېږي هغه انشاءالله دوی دپاره هغه څه چې مونږ تیار کړي وو هغه مواد هغه شیان هغه کومک انشاءالله سره وشو لیدونکو څومره ښایسته منطقې دي تاسې دا منظره وګورئ څومره ښایسته منظره ده خو بدبختانه به ووایو چې کله کوم انسان په ستونزو کې وي او د هغې ستونزو ګورئ مشکلات ګورئ نه به منظرې خوند درکړي نه به شنه ځایونه خوند درکړي هېڅ شی به هم خوند نه درکړي ښه ټول مواد همدغه دي ښه دا تقسیم کړه که نه دغه ته یې ورکړه د خلکو ته یې ورکړه دغه ته ورکړه تروشه دا کور کې څو نفره دي اوس دلته یې صوب وکړ سوی ته څو نفره یې ټوله زه خپل وخت خپل ګاډ واډر وتلی یو ګڼه
څنګه ته ودرېږه چې ګاډ واډر وتلی یو پاته نه ده لګېدلې کنان یو هو 14 میړه مونږ خپله یو. 14 دوی ته 14 ورکړه چې بس دوی هغه وشي څو سره دي پنځه انت ټول وخت راځه دا ورکه ټوله ورکه صحیح شو پنځه سره یو درته راوغستو لاس یې ډېر کړه دا ماس څه خو راشه دا څو نفر دي دغه سره 12 دي 12 الا 12 ته ورکه انا پنځه دغه ورکه درې تنه ورکه دوه ترانسپورت درې ته نه ورکه دوه نه ستنه که جوای سبونه کوي عزیزو دا ورکه نه تلیږي خو نه کنه ودرېږه نه طریقې ان شاء الله بیګا ته به گزاره وشي یاره کېږي خو توکل په خدای فکر رسوي دا خو مو ولاکه وشي ځکه چې پرونه راسمې ماړې نه دی خوړلې اوه دله قربان نور ادر کوو بل څوک پاتې شو دلته دا درې توشي دي خو ما مور پلور کېږي دا بیرکه ده بیرکه یا کېږي دا د والد صاحب دا د مرجان صحیح شوله خشول شولې قدرمن لیدونکو دا چې موږ خوراکي مواد توزیع کوو زموږ توزیع دوام لري نور ځایونو ته به هم ځو دلته هم مواد توزیع کړل خو دا د دوی دپاره بسنه نه کوي راځئ نوره مرسته هم ورسره وکړو دا خلک ډېر شیانو ته ضرورت لري خیمې ته ضرورت لري خوراکي مواد ته ضرورت لري بسترو ته ضرورت لري هر څه ته ضرورت لري راځئ د عاجل وخت کې ورسره مرستې وکړو خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بل دا وخت وشو چې وران